ولن تجد لهم نصيرا او چری وبنمو مې د دوی دپاره نصیرن څوک امدادي څوک مدد والا به پیدا نشي څوک نصرت او امداد والا به پیدا نشي چې د په دې عذاب کې لږ تخفیف برابري لږ کمواله برابري نا اس څوک به پیدا نشي پاغ ورځ کې به امداد کوونکي بچرته خدا سے ورځ دا ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم سورہ حج کے اللہ فرمائی اول آیات کے اور دویم آیات کے یقیناً جھڑک د قیامت زلزلہ د قیامت اخو یو ډیر لوی شی دی یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اب داسې ورځي چې الله وی ته ووینې هغې لره تذهل كل مرضعة عما ارضعت اب داسې ورځي چې مور به د هغه پیو ورکوونکي ماشوم نه سوي غافله به د قرآن یو مثال ذکر کو التب معشوم چرتی او پی ورکول بچرتی قرآن مثال ذکر کو مور کا ایسیو کے پا بیڈ باندے وی او چرتا میاش پسم سترگی اغڑی دے نا اول سوئی وی الزماغ دا پیو معشوم راولے چه پیو دا ورک مور تا دیر محبوبی اللہ وی دا قیامت غورز بداسی او داسی سختے بئی کچرت مور سر پیو ورکون کے معشوم وی ناغا مور بداغا پیو والا معشوم نسشی غافل وش وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا التبا حمل چرتی خدا مثال ذکر کو کلچی حملی نو زنانا پا احتیاط گرزی کرا اب داسی وردی چی ہر یو تن با منڈی وخی قرآن وی محتوعین مقنعی رؤوسهم لا یرتد الیہم طرفهم وافئدتهم ہوا سور ابراہیم اخرہ کی برش محتوعین منڈی وخن کے بھئی مقنعی رؤوسهم پشابر دویدہ سرونا او سٹونا اڑولی شوی لا یرتد الیہم طرفهم نظر بچاتا نو واپس کی گی وافئدتهم ہوا زڑنا بدا عقل نو دا خواہش نہ بالکل خالی نبی علیہ السلام او فرمائل وی دا قیامت پورز دا قبرن نہ چی خلق پاسی گی نہ دسی حالت کے با پاسی گی چی با بدن با کپڑی نبی امدہ سی با پاسی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حبیب خدا اغیو فرمائل وی حضرت زخو با دا خپل قبر نہ پورتا کے گم وی عائشہ ولی وی حضرت دا حیاء دا وجنا زب سنگ امدہ سی پاسم نبی علیہ السلام او فرمائل وی عائشہ تا قرآن کی ندی وینے چی محتوعین مقنعی رؤوسهم لا یرتد الیہم طرفهم وافئدتهم ہوا ادا قیامت و رزدار دنیا ماحول بنوی انتر دی خیال نہیں چی دا سوگ دیو دا سوگ ندی ار سڑی سر دا زان فکر دیو دا زان غم نبی علیہ السلام فرمائی دا قیامت پورد باندے
هر یو تن په خپلو خولو کې بډوي، څوک تر د ګیټو پورې بډوي، څوک تر د پنډو پورې بډوي، څوک تر د نامې پورې، څوک تر د سینې پورې، او څوک به مکمل ډوي. قرآن وی وتضع كل ذات حمل حملها، هر یو خاوند د حمل خپل حمل به وغورځي، ضایع به کړي دغه هیبت او سختۍ د وجې. او بیا وی وترى الناس سکارا، وینې به خلکو لره په نشه کې، وما هم بسکارا، نه به دوی په نشه کې، ولکن عذاب الله شدید، دا خو د الله د عذاب د سختۍ هغه وجه وی. کله سورہ عبسہ کی وی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. خدا سے ورست سڑے با ضرور نہ تختی، مور نہ بتختی، پلار نہ بتختی، بچو نہ بتختی. ار یو تن سر د ځان فکر بئی. مور به بچی ته وای بچی ما ډېرې سختۍ تیرې کړي ستا دپاره، نن یو نیکي خو ماله راکه، زما یو نیکي کمه ده، که یو نیکي راکې نو زه پې جنت ته ځم. هغه وایي مورې نشم درکولی، چېرته زما کمې نشي. مورې زه خو تا ته ډېر نږدې ومه، خپله به دې نه خوړه، ماله به دې راکوله، که شی به کم و نو تا به الخیر دی، زما ډته نه کېږي، تاسو وخورئ. د داسې کړه مور خو مور ده کنه. قرآن وایي ولن تجد لهم نصیرا، چرې د دې منافق دپاره امدادي به پیدا نشي، ځکه هلته هر یو تن په خپلو خولو کې بډوي. الا الذين تابوا، سخت خبرې وشوې، شاید چې د منافق زړه کې راغلی چې راشه توبه وباسه. الله وی ټیک د توبه وباسه، خو ستا د توبې څلور شرایط دي. سودی په سورہ بقره کې آیت نمبر 160 یوسل شپیتم کې د مولا د توبې درې شرایطو: تابو و اصلحو و بینو. په سورہ آل عمران کې د امید توبې دو شرایط، آیت نمبر 89 یو کم 90. تابو و اصلحو. دلته د منافق چونکې د بیماری ډیره وه، نو د ده توبې څلور شرایط ذکر کوي. توبه وباسي منافق څلور شرایط دي. الا الذین تابوا، مگر هغه کسان چې توبه یې وویسته، منافقت یې څه کو پرېوسته، و اصلحو، او درست کو خپل عمل او عقیدې لره چې بس آینده به منافقت نه کوم. واعتصموا بالله، او منګولي اولګولي بالله، یعنی بکتاب الله. اوس کوي چې منګولي اولګولي په الله باندې، نه الله کوم ځای دی؟ بالله بکتاب الله باحکام الله. منګولي اولګولي په کتاب د الله باندې چې او د الله هر یو حکم، د قرآن هر یو حکم به منم غاړه اکدم. او منګولې مطلب څه؟ مضبوطه سره عمل شروع کو. احتسام چسته وي. واخلصوا دینهم لله، او خاص کو دین خپل یا خالص کو دین خپل لله، خاص د پاره د الله. د کمخ کی ویلی و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، او دا سستی ولی کوي، یراؤون الناس
خودنه کوي خلکو ته ناغه عمل د ریاکارۍ دپاره مخکې الله وی ریاکاري پرېږدي واخلصوا دینهم لله دا عمل خالص زما د رضا دپاره شروع کړي چې کله دا څلور شرایط پکې راغلل او توبې وویسته نو فاولئک مع المؤمنین دا کسان سره د مؤمنانو نه دي لاړې مؤمن شوې بس نور څه غواړې خو چې څلور شرایط پکې وي که یوم کمی بیا نه کي